السلام علیکم خوږو دوستانو ستړي مه سئ خدای پاک دې وکړي چې جوړ او روغ یاست. خوږو دوستانو یوه هیله در څخه کومه نن به ویډیو سکیپ کوئ نه، ځکه نن زه د یو داسې شخصیت په باره کې له تاسو سره خبره کومه چې د هغه صفت به دا نوي ځوانانو ډېر کم اورېدلی وي، د هغه کارنامې به ډېر کمې ځوانانو اورېدلی وي، ځکه به یې کمې اورېدلی وي چې دا د هغه زمانې یو ډېر مشهور کس و چې د نن څه کم سے کم یو 20 کاله یا 15 کاله یا 25 کاله شاته ولاړ سي. خوږو دوستانو دا هغه دوره وه چې کلیوال خلک به ښار له ولاړل، د هرې سیمې خلک چې به ښار له ولاړل، خاص کر پښتانه، نو داسې امکان یې نه درلودی په 100 کې 80 یا 90 کسان داسې ول چې هیڅ امکان یې نه درلودی چې هغه به یو وار د پښتو فلم نه کاته. خوږو دوستانو هر جمعرات به د ښار په مختلفو سینماګانو کې پښتو فلمان لګېدل او د کلیوال چې کوم ځوانان به ورتلل هغه به هرومرو د سینما دیدن یو وار ضرور کاوه. او دوستانو په سینما کې یو خاص خبره به دا هم وه چې د سینما پر مخ به کوم غټ غټ بورډونه لګېدلي وو. دوستانو اوس خو داسې دور دی د پینافلیکس بورډونه دي، خو هغه وخت پینافلیکس نه و، سینما والا به خپل بورډونه جوړ کړي وو، دوی خپل پینټران درلودل چې ډېر ښایسته پینټینګ به پر هغه کړي وو. په هغه کې به د کم فلم چې به لګېدلی وو د هغه مختلف ثانیې د هغه داسې د ایکشن خاص پاټونه به پر دغه باندې رسم کړي وو، نقش کړي به وو پر دیوال باندې یا پر یو بورډ باندې دا سینما. نو ټول خلک به راتلل دا بورډ ته به یې کتل، خو په هغه بورډ کې چې به د یو سړي تصویر نه و هغه فلم ته خلکو زړه نه ښه کاوه. خوږو دوستانو هغه به زه نن تاسو ته ضرور در پېژنم. هغه و دوستانو د یو ښه غږ، د یو ښه صحت، د یو ښه جذبې چې ډېر ښه صحت یې درلودی، ډېر یو ښه بدن یې درلودی، هغه و بدر منیر دوستانو چې د هیڅ تعارف محتاج نه دی. خوږو دوستانو د غیرت، میړانې او کلتور استازیتوب یې په سکرین کړی دی. د پښتو فلمونو لومړی او بېتاجه باچا بدر منیر کوم سړی چې یو وخت د کراچي په سړکونو د رکشې ډریور و. خوږو دوستانو څنګه د سونو پښتو فلمونو سوپر سټار جوړ شو. په دې ویډیو کې به د بدر منیر د ژوند، هنري سفر او کورنۍ بشپړ تفصیل در سره شریک. بدر منیر د سوات په ښکلي او تاریخي کلي مدین کې زیږېدلی و. د هغه پلار مولانا یاقوت خان د سیمې یو منل شوی دیني عالم او د جومات امام. بدر منیر په یو مذهبي او ناداره کورنۍ کې ستر شو. د روزګار د تنګسیا له امله هغه مجبور شو چې له سوات څخه کراچي ته کډه شي. کراچي کې د خپلو لګښتونو پوره کولو لپاره هغه د رکشې چلولو پرېکړه وکړه. هغه محنت کاوه، محنت یې پیل کړ. په کراچي کې د روزګار پر مهال د پاکستان د مشهور هیرو وحید مراد پام هغه ته ورواوښت. وحید مراد هغه ته د فلم په سټوډیو کې د لایټسمین دنده ورکړه، خو د تقدیر پرېکړه بل څه وه. کله چې د علي حیدر جوشي او عزیز تبسم لخوا د پښتو ژبې لومړی تاریخي فلم یوسف خان او شیربانو جوړېده، د یوسف خان د مرکزي رول لپاره مناسب شخص نه پیدا کېدی، نه موندل کېدی. هلته د فلم جوړونکو فام یو دم بدر منیر ته ورواوښتی او په هغه کې یې د پښتني غرور، استعداد او جذبه ولیدله. دا د پښتنو او د پښتو د سینما د پیل لومړی ګام. کله چې یوسف خان شیربانو نندارې ته وړاندې شو، بدر منیر په یوه شپه کې د ټول هیواد سوپر سټار هیرو جوړ شو. له لومړي فلم وروسته بدر منیر شاته ونه کتل،
هغه د خپل 40 کلن هنري سفر په ترڅ کې په سلګونو فلمونو کې کار وکړ. د هغه په مشهورو فلمونو کې ادم خان درخانۍ، اوربل، دیدن، خانه بدوش، د پښتون لور او علاقه غیر شامل دي. او څنګه چې مې مخکې درته وویل لومړی فلم چې د یوسف خان او شیربانو چې هغه هم فل سوپر هیټ سوی و. د بدر منیر د فلمونو د عروج پر مهال د پېښور او کوټي سینماګانې له خلکو ډکې وې او د هغه فلمونو غوغا جوړه کړې وه. په کوټه کې د فریډیز سینما، عصمت سینما، راحت سینما، کیفري سینما هغه تاریخي سینماګانې وې چې د بدر منیر پښتو فلمونه به پکښې میاشتې چلیدل. همدا شان په پېښور کې د ناز سینما، کیپیټل سینما، فردوس سینما، ناولټي او تصویر محل سینماګانو کې به د بدر منیر د فلمونو د کتلو لپاره د خلکو زشت ډیر رش و. بدر منیر په خپلو فلمونو کې د هغې دورې له خورا لوی او نوموتو ستورو سره کار وکړ. په ښځینه کې له یاسمین خان، مسرت شاهین او شهناز بیگم سره د هغه جوړې بې ساري وې. په ځانګړي ډول له یاسمین خان سره د سینما تاریخ جوړ کړ. هم په نارینه اداکارانو ملګرو کې له آصف خان، طارق شاه، بیدار بخت، نعمت سرادي، جهانگیر خان په څېر لویو هنرمندانو سره اوږه په اوږه کار وکړ. که د ده شخصي او کورني ژوند ته راشو، بدر منیر په خپلو خبرو کې خورا ساده، مذهبي او دروند انسان و. د بدر منیر په کورني ژوند کې 2 ودونه درلودل، 2 ودونه شوي وو او له کورنۍ څخه 15 زامن او 15 لوڼې پاتې دي. د هغه د زامنو نومونه دلبر منیر، سید منیر، عقل منیر، عمران منیر او جهانگیر منیر دي. بدر منیر له زامنو څخه دلبر منیر هم د خپل پلار په پل قدم کښېښود او سینما ته راغی چې د شک د ګناه لور ته بیایي په څېر مشهورو فلمونو کې د هیرو رول ولوباوه. همدارنګه سید منیر هم په یو څو فلمونو کې کار وکړ. د ژوند په وروستیو کلونو کې بدر منیر د شکرې یا شوګر په ناجوړي او د پښتورګو په ناروغي باندې اخته سو. له هغې وروسته د هغه صحت نور هم خراب شو او بالاخره د 2008 کال د اکتوبر په 11 نیټه د لاهور په روغتون کې د زړه د حملې له امله وفات شو او په لاهور کې خاورو ته وسپارل شو. بدر منیر له دې نړۍ ولاړ، خو د هغه هنري غږ او یاد به د تل لپاره د پښتنو په زړونو کې ژوندی وي. تاسو ته د بدر منیر کوم فلم تر ټولو زیات خوند درکوي په کمنټس کې ضرور را سره شیر کړئ. او که مو ویډیو خوښه سوې وي له خپل ملګرو سره یې هم شیر کړئ او زموږ چینل ضرور در سره سبسکرایب کړئ. الله مو مل شه پر لوی او بخښونکي خدای مو سپارم. په مخه مو شه.